لسم ورځ د حوت باندې مهلې شوې غوټۍ. د حود لسمه د اسلامي امارت بری او د افغانانو لپاره یوه لویه تاریخي ورځ. په دغه ورځ زموږ له هیواد څخه د نړۍ اشغال ټغر ټول او هیواد مو بشپړ خپلواک شو. د یادې ورځې لمانځغونډه چې د لوګر ولایت اطلاعات او کلتور ریاست کې نیول شوې وه، د ولایتي ادارې مسؤلینو، مجاهدینو، علماو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د لوګر ولایت اطلاعات او کلتور رئیس د دوحې تړون د اسلامي امارت مجاهدینو بریا د ناټو او متحدینو ماته وبلله. همدارنګه دغه ورځې د نړیوالو لپاره یو قوي خبرداری یاد کړه. په قطر کې په دوحه کې نن 3 کاله مخکې په 98 کال کې امارت سره کېناستل، بلاخره دغه تړون رامنځته شو او دا د افغانستان په تاریخ کې لکه دا د فتح مبین یوه ورځ ده چې د موږ مشرانو خپل سیاست او د خپل سیاست په ټوله نړۍ باندې ومانه. له بلې خوا مسؤلینو د اسلامي امارت په بېسارې قربانۍ څرګندونې وکړي او زیاته کړه چې د اسلامي امارت مشرانو په سیاسي ډګر او مجاهدینو په نظامی ډګر کې امریکایي اشغال ته ماتې ورکړه او دغه ورځ د کفارو د ذلت ورځ ده. اگر که هغه فتح موږ د الله تعالی نصرت او د خپل مجاهد ولس ثبات و استقامت بولو، د موږ د عقیده فیصله ده. حتی دست نشانده که اینجا پی 20 سال حکومت کردن قطعا آزادی نداشتن، حتی در میدان اقتصادی. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت 20 کلنه مبارزه د ناټو او متحدینو په ماتې سره پای ته ورسېده او هیواد مو بشپړ د اسلامي نظام لاندې شو.